السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ جوړ یاست دوستانو. نو موږ تاسو له یو داسې ویډیو راوړی دی. په دې ویډیو کې به ښیي چې تاسو موبایل کې داسې رازونه چې تاسو ته به نه وي پته بغیر د اپلیکیشن نه غیر، نو چې په خپل موبایل کې چې کوم سیټینګونه وي او کومې سیسټمې وي او تاسو پرې نه پوهېږئ، په هغې باندې به هغه به زه نن یو څو ټریکس ښیم. انشاءالله په دې باندې به موږ تاسو ته نورې ویډیوګانې هم راوړو. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. همدې ویډیو کې به زه تاسو له ټول جزئیات درکوم. نو هغه ملګري که تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ. موږ تاسو ته روزانه دا شانې ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړو. نو مهرباني وکړئ د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري سره، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او خوا کې سره یو بیل ایکن راځي ګنټۍ، هغې باندې هم تاسو کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به د ټول نه مخکې در رسي. نو ملګرو، زه چې څنګه سټپ چې زه څنګه کوم شانې باید تاسو هم راسره وکړئ. نو ډېر وخت موږ تاسو ته ویډیو هم نه وي اپلوډ کړی، نو د دې له وجې موږ څه بیمار وم او موږ اواز هم لږ خراب شوی و. د دې له وجې موږ تاسو ته ویډیو نه وي اپلوډ کړی. موږ ته په واتساپ باندې ډېرو ملګرو میسیج کړی وي، یوه ته مې هم ریپلی نه ده ورکړې. تاسو کتلی شئ او ټول زموږ څخه خفه دي. نو مهرباني وکړئ خفه مه شئ. نو موږ سره لږ ټیم نه و، د دې له وجې موږ تاسو ته انشاءالله موږ سره اوس ټیم شته دی. انشاءالله چې هر چا میسج کړی ټول ته به زه ریپلی ورکوم. او انشاءالله ما تاسو ته بل یوه ویډیو به هم راوړم چې په هغې کې به زه تاسو ته د اپلیکیشن جوړولو ډېره اسانه طریقه ښیم. نو راځئ ویډیو به شروع کړو. ټول نه مخکې چې تاسو ته د موبایل دغه بټه راښکته کوئ، نو دلته چې نو کیدای شي ستاسو موبایل سره داسې نورې دا ټولې اپشنې نه ښیي، نو تاسو دا بټه توره راښکته کوئ، نو دلته به ټولې اپشنې تاسو ته ښیي. نو د ټول نه مخکې اپشن به هغه اپشن زه تاسو ته ښیم دوستانو. هغه ملګري چې د لیټ لګولو، یعنې په خپل موبایل کې چې خپل لیټ وي، یعنې ټچ، نو هغه اپلیکیشن را ډاونلوډوئ. نو دا په هر یو موبایل کې دا پخپله هم موجود وي. تاسو کتلی شئ. نو تاسو کله په دغه باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د موبایل لیټ به بل شي. لومړی اپشن دا. دویم اپشن هغه ملګري غواړي چې اوده کېږي یا څه کېږي، خپل موبایل سیم کارت بندول غواړي، نو هغه ملګري هغوی ته موبایل بند کړي. نو موبایل بندولو ته حاجت نشته. نو تاسو دغه فلایټ موډ چې تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو سیم کارت به بند شي. دا یې دوه. دریم اپشن هغه دی، تاسو کولی شئ د خپل موبایل څخه نور موبایلونو ته چې دی انټرنیټ ورکړئ. نو ډېره اسانه طریقه باندې. نو تاسو د موبایل هاټ سپوټ باندې چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، نو دلته به تاسو دا آن کړئ. دا اپشن به تاسو آن کړئ. چې کله مو دغه آن کړه دوستانو، دلته به تاسو ته ستاسو د موبایل پاسورډ هم ښکاره شي. دا ستاسو د موبایل، دا به ستاسو د وای فای پاسورډ وي. نو تاسو چې دی دا کله آن کړه، نو تاسو به دلته کولی شئ دې ته نوم هم ورکړئ. نو دا نوم کټ کړئ، لکه څنګه چې زه ورکوم پښتون افغان. نو تاسو کتل، نو چې هلته ستا پښتون بل موبایل کې به تاسو وای فای آن کړئ. دغه وای فای اپشن چې تاسو ته ښکاري، نو دا چې مو آن کړل، هلته به سرچینګ کې پښتون افغان راشي، یعنې ستاسو چې کوم نوم ورکړی وي هغه نوم به راشي. هلته به نه پاسورډ غواړي، نو دلته تاسو ته پاسورډ ښکاري. کولی شئ تاسو چینج هم کړئ او که نه همدا پاسورډ چې دلته کوم یو پاسورډ وي هغه به تاسو هلته ورکړئ، نو وای فای به شروع شي. نو دغه د دریم سټیپس. نو زه به تاسو ته څلورم سټیپ، هغه سټیپ دی چې ډېرو ملګرو ته پرابلم راځي. هغه ملګري چې بلوتوت آن کړي، یعنې لکه څنګه چې زه بلوتوت آن کړم او همداسې یې پرېږدم، او نو هغه بل موبایل کې چې دی زما بلوتوت آی ډي نه رانیسي. نو د دې حل دا دی چې تاسو کله بلوتوت آن کوئ، نو تاسو به په دې بلوتوت باندې دا زور کوئ او دا بلوتوت په خپله راړوئ. بیا به په هغې موبایل کې سرچینګ کوئ، نو ستاسو آی ډي به ډېر زر رانیسي د بلوتوت. نو دغه چې څلورم. نو زه به تاسو ته بل یو سټیپ چې دا ډېر مهم دی، چې دا هر یو کس ته پرابلم راولي، نو دا چې دی تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ. نو دا داسې سټیپ دی، تاسو کولی شئ د خپل موبایل سیسټم چې دی تیز کړئ. هغه ملګري چې موبایل یې ډېر سلو وي، تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره دا تیز کړئ. نو تاسو اباوټ فون ته لاړ شئ دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه اباوټ فون. نو دا اباوټ فون دا په هر یو موبایل کې موجود وي. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک کوئ، نو سافټویر انفارمیشن، نو تاسو کتلی شئ سافټویر انفارمیشن باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله په دغه باندې کلیک کوئ، دلته بیلډ نمبر، نو تاسو دا کتلی شئ دغه اپشن. نو تاسو به په دغه باندې داسې څلور وارې ډبل کلیک وکړئ. تاسو کتل، نو تاسو به چې کله په دغه باندې کلیک کړئ، دلته به ستاسو موبایل کې سیټینګ شاته بیرته راشئ او دلته به یو نوی اپشن چې دی ستاسو موبایل ته راغلی وي. تاسو کتلی شئ ډیولپر اپشن. کیدای شي دا مخکې نه موجود وي، که موجود نه وي بیا دغه اباوټ فون او هغه سافټویر انفارمیشن او بیل نمبر باندې به تاسو کلیک کوئ، بیا به دا راشي. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک کړو، نه بخښنه سره ډیولپر اپشن باندې چې کله تاسو دلته کلیک وکړو، دلته به تاسو لاندې راکوشئ دوستانو. چې کله لاندې راکوشولئ، نو چې کله لاندې راکوشولئ دوستانو، دلته درې اپشنې دي. د هغه یو وینډو
تاسو کتلی شئ دغه 3 اپشن دي: وینډو، انیمیشن سکیل او ترانزیشن، انیمیشن سکیل او انیمیشن ډایرکشن سکیل. نو تاسو کتلی شئ نو دغه 3 اپشن دي. نو تاسو د ټول نه پاس چې دی هغې باندې کلیک کوئ او دلته که تاسو چې دی کولی شئ چې ډېر تیز یې غواړئ نو تاسو دغه 0.5 باندې کلیک کوئ. که بیا یې هغې نه لږ دویم باندې غواړئ نو ډېر مهم چې دی دغه یو اپشن دی. نو تاسو وګورئ لکه څنګه چې اوس دا د 10 کې راولمه او بیا تاسو زما د موبایل سپیډ وګورئ. تاسو وکتل دوستانو زما موبایل سپیډ داسې شو او که دا زه واپس دی هغه 0.5 تاسو وکتل څنګه تېر شو، خو زه دا صرف یو ته راولم، یو کې صحیح دی. نو دا شانې دغه دویم اپشن به هم تاسو داسې کوئ او دا 3 به هم یو ته راولئ. نو تاسو وکتل ستاسو د موبایل سپیډ چې دی داسې تېر شو. او بل خبره دا ده دوستانو چې هغه ملګري غواړي چې وایفای هیک کړي تاسو خپل موبایل چې دی داسې زه دا وایفای فین کوم او داسې په زور وکړی او دا وایفای سیټینګ راغلی او دلته به تاسو وایفای ډایرکټ تاسو کتلی شئ. تاسو دغه باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه باندې کلیک کړئ نو دلته دې ته به صبر وکړئ دوستانو. نو دلته هغه ځینې وایفای ګانې هغې کې د ډېر داسې سیسټم نه وي نو هغه کولی شئ تاسو ډایرکټ چې تاسو دې ته به لږ صبر کوئ تر 15 سیکنډو پورې 15 سیکنډو پورې کیدای شي ستاسو موبایل چې دی هغه وایفای سره کنیکټ شي چې کوم خوا کې. نو دا ځینې وخت کې زما کله کړم هم دی دا نو دا سیسټم. نو دوستانو دریم اپشن هغه دی تاسو غواړئ چې خپل موبایل انټرنیټ دغه وګورئ چې زموږ موبایل انټرنیټ څومره وهلی دی او څومره پاتې دی، یعنې د سیم کارت انټرنیټ. نو تاسو دغه پټ راښکته کوئ او دلته دغه موبایل ډاټا تاسو کتلی شئ. نو دغه باندې به تاسو دغه ته داسې زور کوئ او دې سیټینګ ته به تاسو لاړ شئ. نو تاسو دلته کتلی شئ زما موبایل چې دی 1.3 GB چې دی انټرنیټ والی دی. نو دلته به تاسو ته پته لګي چې زما موبایل دومره انټرنیټ والی دی او دومره پاتې دی. نو زما موبایل کې 1 GB انټرنیټ و چې زموږ موبایل چې دی ټول انټرنیټ ختم کړی دی. نو تاسو دلته معلومیږي چې زموږ موبایل څومره انټرنیټ والی دی او څومره چې لکه څنګه چې ما 1 GB پیکیج کړی دی او زه ګورم دلته چې زما موبایل څومره انټرنیټ والی دی یا د 2 GB. نو دلته کتلی شئ 1 GB او 1.3 GB انټرنیټ چې دی زما موبایل وهلی دی او یعنې تقریبا 19 MB پاتې دي. نو دا شانې تاسو معلومولی شئ. نو دوستانو دا شان دی هغه ملګري غواړي چې خپل موبایل کې ګنټه سیټ کړي، هغه ملګرو ته چې نه وي پته نو تاسو به کلوک اپشن تاسو کتلی شئ په هر یو موبایل کې موجود وي. نو تاسو به دا اوپن کړئ. نو چې کله مو دغه اوپن کړه دوستانو سوري چې کله مو دا اوپن کړه بیا به دغلته ورلډ کلوک باندې به کلیک وکړئ او بیا به دلته دغه پلس نښانه باندې کلیک وکړئ. سوري الارم باندې به کلیک کړئ او دلته به دغه پلس نښانه باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو څو بجې غواړئ الارم ولګوئ نو هغه دلته تاسو سلیکټ کړئ او دغسې یو بټن باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. نو هغه شانتې الارم به چې کله هغه 6 بجې تاسو ولګوئ 6 بجې باندې به تاسو ته ډالۍ راشي لکه څنګه چې تاسو ته زنګ راغلی. او د اخري اپشن چې زه تاسو ته ښیم دا ډېر مهم دی دوستانو. هغه ملګري غواړي چې په خپل موبایل کې اپډیټ راولي او خپل موبایل اپډیټ کړي. نو هغه ملګري ډېر ملګري غواړي اپډیټ دې ته وایي چې ستاسو موبایل کې نوې اپشنې راځي او نوې ستاسو هغه څومره وایرس وي هغه ترې ختمېږي او نوې داسې کېږي لکه تاسو چې نوې واخلئ. نو لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ سافټویر اپډیټ اپشن چې دی زما موبایل کې د مخکې نه شو دی او که دلته یې نه ښیي نو تاسو په سرچ کې ولیکئ سافټویر اپډیټ لکه څنګه چې زه لیکم سافټویر اپډیټ. نو چې کله ما دلته ولیکل دلته به تاسو سرچ وکړئ نو تاسو کتلی شئ دا ډاونلوډ سافټویر اپډیټس تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ما سره دلته الریډي دي. نو تاسو دلته کتلی شئ دلته ما ته یو اپشن هم ښایي چې تاسو موبایل کې نوی اپډیټ راغلی دی. نو تاسو به په دغه باندې کلیک کوئ دوستانو او چې کله په دغه باندې کلیک کوئ دلته سټایل ناو باندې به کلیک وکړئ. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو ستاسو موبایل به بند شي او اپډیټ به شي. نو هیله کوم چې دوستانو چې ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي دوستانو خوښ شوې خامخا دا ویډیو لایک کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ چې موږ تاسو ته نیکسټ ویډیو په څه باندې راوړو. نو انشاءالله موږ به تاسو ته روزانه دا شان ښکلې ویډیوګانې راوړو. نو هیله کوم چې ستاسو دغه ویډیو خوښ شوې خامخا لایک کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې په لیدو سپارم. خدای پامان.